د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر خان د ورسره پلاوي د ترکمنستان له مشر سره د ټاپي پروژې په تړاو د دوه اړخیزې ناستې ترڅنګ په هرات کې د ټاپي پروژې 153 کیلومتره نل لیکې غځولو پاتې چارو پرانیسته وکړه. یک اظهار اطمینان است به تمام ملت افغانستان که هر دو جانب به تطبیق پروژه بزرگ اقتصادی متحد هستند و عملا حضور یافتن در ساحه سرک‌های معیاری در اینجا تمدید یافته، کمپ‌های دائمی برای انجینرها و همچنان برای کارگرها اینجا ایجاد شده در ساحه، پایپلاین تمدید یافته. په بشپړېدو سره به له نورو ګټو او فایدو ترڅنګ یوازې شاوخوا 4.5 میلیونه ډالر د ترانزیت یا د حق العبور پیس افغانستان ته ګټه راوړي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال دغه اقدام یو ستر اقتصادي ګام بولي او دا ډول پروژې د سیمه ییزو همکاریو، اقتصادي یوالو او ګډې هوساینې لپاره مهمه ګڼي. دا پروژه به نه یوازې د اقتصادي ودې په برخه کې اساسي رول ولوبوي بلکې په سیمه کې به هیوادونه سره نښلوي. دا دهلیز یوازې د یوې پروژې نوم نه دی بلکې د یو ستر استراتیژیک هدف په لور معنادار حرکت دی چې پکې د ټاپ 1500 د برېښنا د انتقال پروژه، ریل پټلۍ جوړونه، سړکونه او لوجستیکي مراکز او ګڼ شمېر نورې اقتصادي پروژې شاملې دي. د خصوصي سکتور استازي بیا وایي دغه پروژې سره به ګڼې کورنۍ او صنعتي ښارګوټی ګاز ته لاسرسی پیدا کړي. اکثر کارخانه‌های ما که هست کارخانه‌های برق اگر گاز بیاید تقریبا ما میتونیم گفته که 40% کارخانه‌های ما گازسوز بشه. این که پروژه در هرات فاز تکمیل شه و از این پروژه بتونن از گاز استفاده کنه، سهولت بزرگ در قسمت صنعت افغانستان، در قسمت تولید برق، در قسمت مصرف مردم افغانستان و سهولت بزرگی برای مستهلکین مصرف کننده گاز افغانستان می باشه. د ټاپي پروژې اوږدوالی 1814 کیلومتره دی چې له ترکمنستانه پیل او د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته غځول کیږي. دا مهال د هیواد دننه 14 کیلومتره نل لیکه نصب شوې چې د مسؤلینو په وینا پاتې برخه به د هرات په ولایت کې په یوه کال کې بشپړه شي.